أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. رب العالمین جل جلالہ پدی آیت کریمہ کی داغا کسانو مثال بیانی سوک چدا اللہ تعالی پلا رکی دا غریبانانو یتیمانو مسکینانو مفلسینو بے کسانو سرا امداد کئی. اللہ تعالی وی داغی مثال پشان دا آغا دانی دے کہ یو سڑے پزمکہ کے تخمو کری او دیو دانی نا او وگی در غنشی او پا ہر وگی کی 100 دانی وی او دیو دانی نا مانی 100 دانی پیدا شی. یو سڑے چدا اللہ تعالیٰ پلار کی یو پیسا ورکی یو نو اللہ بدتا دا او پیسو اجر ورک دا او 100 پیسو او بیا واللہ یضاعف اللہ دوچن کی سوار لسوے کی واللہ واسع علیم اقیو استوے کی. صحیح روایت تے دا پیغمبر علیہ السلام مبارک حدیث تے چیو سڑے دا خپل وس مطابق دا اللہ تعالیٰ پلا رکی یوا کجور ورکی یوا اللہ تعالیٰ دا غی یو کجوری ثواب دمر زیادتی چی دا احد دا غر سر برابر کی. کجور خوڑو کے شہد ہے لیکن دیو سڑی طاقت اگر صرف دیو کجوری ہو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالی ہر نفس تا دا نفس تا طاقت مطابق تکلیف پر کئی. صرف یو کجورے پا طاقت کے و غریبو او دا یو کجورے یو مسکین یو فقیر تورکا اللہ تعالی دا غی کجوری ثواب دمر دیاتای چی دا احد دا غر سر برابر کی. اللہ دے تاسو مدینی منوری تا بوزی او خدای دربانی حجون موکا دا احد غر بوگو رئی تا خیری چلار سی دا 5 میلون زیاد اگد دے او بعد دے کہ 2 میل پلن دے باغی چی سڑے کارخانیو لگئی او آئی لکا دا کجوری مراڈو کی جوڑا ہوئی نو سمر اربا او کربا اللہ تعالیٰ دیو کجوری بلدہ کے پا کربونو بانی بیا ثوابونا چکم دنو ورکئی. پیغمبر علیہ السلام دا مکی مکرمین ہجرتو کو صحابو ہجرتونا اکل دا مدینی منوری خلقو دا مہاجرین سر خپل کورون نیم کو خپل ازمکی باغون ورسر نیم کو او دیر صحابہ داسی مو چی خپل مہاجر رور تیوی چی راشا دا زما 2 بی بیانی دی پدی 2 بی بیانو کی چکم بی بی یادے زباغی تا طلاق ورکم او چی دا غی عدت تیر شت پہ نکاح اتڑا دا دیر اللوی قربانی دا دنیا دا دی مثال نشی پیش کولے. پیغمبر علیہ السلام دا ابو دردا چی دا انصاری دے دا مدینی منوری اسیدن کے دے او سلمان فارسی دا ایران دے دی دوڑو میں کی رور ولی قائمہ کا ایتا مواخات ہوئی بائی بندی. ابو دردا سلمان فارسی تو راشد دا ما باغ دے راشد پڑے انہی سے چدا در سر نمکم او دا ما کور دے راشد پڑے انہی سے چدا در سر نمکم او دا 2 بی بیانی میری اگورا پدی بی بیانو کی چکم بی بی ستا خواہ دا
زه به هغې ته طلاق ورکم او چې د هغې عدت تیر شي ته پې نکاح وتړه. مهاجرینو هغه ورته بارک الله فی مالک وفي اولادك وفي ازواجك، الله دې ستا مال او ستا بیبیانو ستا په بچو برکت کړي. دلني علی السوق، دا دواړه بیبیانې د خدای ستا نصیبه کړي، دا کور د خدای ستا نصیبه کړي. زه تاجر یم، تجارت به کوم، پیسې به وګټم، بیا به ما ته واده وکړي. انصارو د مدینې منورې دومره لوی قربانۍ وکړلې. انصار د مدینې خلقو ته وایي او مهاجرین هغه وو چې هغوی د مکې مکرمې نه هجرت وکړلو. د یو انصاري مېلمه راغی او کور کې دومره روټۍ وه چې ښځه او خاوند یې بس وخوري. مېلمه راغی، بیبي خاوند ته وایي چې خوراک خو ډېر لږ دی، څه به کوې غم مه کوه. هغه زمانه کې ستر ملا نو راغلی، پرده نه وه راغلې. دې چې مېلمه مونږ سره روټۍ ته کښېني نو ته ډیوه سموه. تاسو کتلی دي پخوانۍ ډیوې د خاورو نه به جوړې وي، د شړشمو تیل به پکې بلیدل او د مالوچو باتۍ به ورکړي وو. نو خلکو به د باتۍ هغه سر کله سمولو، ځکه هغه به سور ګل وکړو، هغه ګل به سړي ورېجولو. نو ته د باتۍ دغه ګل چې ریجې نو باقي یې ډومړکه چې تیاره شي نو موږ به هسې طباق ته لاس وړو او څه به خورو نه چې دا مېلمه ښه موړ شي. دې ښځې خاوند به هسې هغې لوښي ته لاس وړلو، مېلمه وي جوړېده یې خوري. قصدن یې تیاره جوړه کړه، ځکه مېلمه هم بیا نه خوري چې د کور مالک یې نه خوري. وایي یاره جوړې خوراک لږ دی، مېلمه ته هم بیا حیا راځي. نو دې ښځې خاوند هسې به لاسونه هغې لوښي ته وړل، توره تیاره وه، مېلمه وي جوړېده یې ما سره خوري. او دې دواړو دغسې اوږې شپه تېره کړه، اوږې. نو آیت پر رسول الله مبارک نازل شو، ویؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. دا صحابه بل ته ترجیح ورکوي، ځان اوږه پاتې کی لیکن مېلمه موړ کی. اگر کی دی کې زیاته فقر و فاقه، قرآن د هغې باقاعده تعریف کی. حضرت علی او بی بی فاطمة الزهرا روجه وه او روجه ماتي ته سلوغونې خوراک تیار کړی. عین د روجه ماتي وخت کې یتیم راغی، سوال یې کولو، هغه ته یې ورکړل. بل رب دغسې په تشه خېټه روجه نیسي، 3 ورځې مسلسل، کله مسکین راځي، کله یتیم راځي، کله څه. د هغې باره کې آیت راغی، ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا. تاسو ته د ملک حالات معلوم دي، په لکونو خلک د سوات او د بونیر لګیا دی را روان دی، په هغې بمباریانې کېږي او غریبانان 2 شپې دغسې د کورونو نه راوتي دي. ډېرو زنانو نه د هیبت د وجې نه بچي هم پاتې شي، ډک کورونه دغسې پرېږدي، د ډېرو خلکو په ټول کې غنم ولاړ دي، لو قدر نه شي کولی. هغه خلک چې هغوی په دې سوات او بونیر کې ډېر د عزت ژوند تېرولو، معززې ګرانې، هغه زنانه چېرې د کور نه بهر نه وتي، لیکن د دې آفت او د مصیبت د وجې نه خلکو دقسې کورونه پرېښودل او را روان دي. او د یخو علاقو خلک دی، خلک دغه ورځو کې به سوات ته تلل، سوات ته به لاړل، مدین ته، بحرین ته، کالام ته، چې هلته به دا ګرمي تېرو. او دا دومره لوی آفت راغی چې غریبانان په دغه ګرمۍ کې د یخو علاقو نه دغه ګرمې علاقو ته راځي. نو په داسې حالاتو کې د هر مسلمان فرض دی چې د خپل د وس نه زیات امداد د هغوی سره وکړي. دی په دی باندې
د دې متاثرینو د پاره مسلمانان امدادونه جمع کوي دارالعلوم حقانیه د طرف نه مختلف مراکز جوړ دي په نوخار کې مرکز دی پاکوړي کې مرکز دی په شیدو کې مرکز دی په جانګري کې مرکز دی مصری بانډه کې پیر سباق کې چې د چا د وسه څه کېږي زمارونو هم دغه شی پکارېږي الله دې تاسو موږ وساتي الله دې تاسو موږ وساتي د دې امتحان نه قسم په خدای ډېر لوی امتحان چې یو سړی د خپلو بچو د خپلو بیبیانو سره د کور نه وځي او 2 لاسو دوه خپې په دې صحراګانو کې په دې ګرمو علاقو کې شپه تېرول څه ټوکه نه ده او لا د بجلۍ حالت هم تاسو ته معلوم دی تمامه شپه چې کوم نه بجلي نه وي په داسې حالاتو کې د دې متاثرینو مدد پتا ما باندې فرض دی الجزاء من جنس العمل چا چې د دې متاثرینو مدد وکړو الله تعالی هغه د کور نه وباسي الله تعالی ډېر لوی غیرتي دی د مساکینو د یتیمانو د کمزورو د مهاجرینو یک ډېر لوی معذب خلق دی داسې خلقو چې دای په دسترخوان به شل پنځه ویشت تنه سهار او ماښام ناستو ښه مکانات اعلی بنګلي هغه دغسې پریښي دي او راغلي دي په صحراګانو کې پراته دي نو د هر مسلمان فریضه ده چې د خپل طاقت نه زیات په دې کې حصه والي او دقه شی پکارېږي المسلم اخو المسلم قرآن وایي انما المؤمنون اخوه مؤمنان خپل کورونه دي او رسول الله مبارک فرمایي د بخاري حدیث ته المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان رور دی لا یظلمه ولا یسلمه نه به مسلمان باندې زور زیاتی کوي او نه به بې مدده پرېږدي مدد به کې پاره طریقه چې وي رسول الله مبارک فرمایي انصر اخاک ظالما ومظلوما د خپل رور مسلمان مدد وکړه کاغه ظالم دی او کاغه مظلوم دی د دواړو مدد وکړه صحابه وی جی د مظلوم مدد خو مو په خیال کې راځي چې د مظلوم مدد کو د ظالم نه اخلاص کو د ظالم مدد لا څنګه دی چې د ظالم مدد دا ده چې د ظالم لاس ونیسه او ظالمه ظلم مکوه د ظلم انجام ګوره ډېر لوی خرابي نو ظالم چې دی ونیولو منه دی کو دا ته د ظالم سره احسان وکړو دا هغه د جهنم د اور نه بچ کو الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم د قیامت پر د تورې تیری دي د زمارونو ځای په ځای باندې کیمپونه جوړ دي زما آواز زنانه موري زنانو ته پکار ده چې د دې متاثرینو هر ممکن مدد وکړي الله تعالی دې زموږ د ملک د امن د استقرار یو عظیم ملک وګرځي امریکا دا هر څه کوي دا هر څه د امریکې په اشاره باندې کېږي امریکې مسلمان هر ځای کې بې قراره کړی دی او کافرانو ټول ځان سره ملګري کړي دي شپېته کافرانو ملکونه د امریکې سره باقاعده ملګري دي په افغانستان باندې مور ورئ په عراق باندې هم لګیا دی اور ورئ بیروت او لبنان او فلسطین او چیچنیا او بوسنا هرسک او شمال او برما او کشمیر هر ځای کې لګیا دی دغه مسلمان هغه پریشان دی الله دې زموږ ژوند کې په امریکا باندې عذاب نازل کړي او د رسول الله دا امت دا مظلومه امت د دې ظالمانو د ظلم نه الله تعالی خلاص کړي امریکا دې پاکستان ته پس چل راځي او سواد ته قفتر راځي چې چین ته دلته باقاعده ځان ته سمې اړې جوړې کړي نور هیڅ مقصد نه دی
پاکستان په دنیا کې یو مضبوط اټیمي ملک دی په دې چل باندې ځان دغه پاکستان ته راغورځوي زما وروڼو بلا دا خلک د خپلو کورونه بې دستو پا راغلي دي د دوی سره اصلي امداد هغه د خوراک او د څښاک دی او چاپېره ظلم ده که نه ظلم دا دی چې د یو ځای کرایه که 50 روپۍ ده ګاډو والا ته 500 روپۍ د یو تن کرایه اخیستې سړی به د مسلمان کومه خبره جړوي ډېر خلک ځان سره غریبانان څاروي هم راولي او په لاره کې ورته ګنډکپان ناست دي دا موږ د ملګرو نه اورو جعلي پیسو باندې د هغوی نه هغه څاروي هم والي جعلي نوټونه یې جوړ کړي دي و تاسو خدای تباه و برباد کا هغه مصیبت زده خلک لګیا دی د یو مصیبت نه راخلاص شو دلته او تاسو د هغوی نه څاروي په جعلي نوټونو باندې هلئ زما وروڼو یاد لرئ یو مسکین چې یو شی خرڅوي هغه ته به د هغې پوره قیمت ورکوي د هغه د حاجت نه به ناجایزه فایده نه اخلي دا ناجایزه ده ناجایزه ده مثلا یو سړي سره غوا ده او تا ته پته ده چې دا بازار کې د 150 روپو ده ټیک په 1.5 سره پې واله دا تا هغه سره احسان و ته د هغه نه ناجایزه فایده اخلي د هغه د 150 څارویو ته په 10 زره اخلي خدای ته به څه جواب ورکوي روایاتو کې راځي چې یو حاجتمند د حاجت د وجې یو شی خرڅوي پوره قیمت ورته ورکړه دا تا د هغه سره باقاعده امداد دی د هغه د هغې حالت نه ناجایزه فایده ماله چې ته یو شی مفتقل لذي علي ډېر خلک دې دپاره هلته تللي دي چې د خلکو نه په ارزانه بیه باندې دا څاروي اخلي دا ظلم دی ظلم هغه خو لګیا دی د مخکې نه په ظلم باندې راوتي دي او تیلا په نورو ظلمونو کې چې کوم دنه مبتلا کې پیغمبر علیه السلام وایي انما المؤمنون اخوه مؤمنان په خپله کې رونه دي رور پر رور څومره خوږېږي رور پر رور خوږېږي او رسول الله فرمایي المسلم اخو المسلم مسلمان دا د مسلمان رور دی لا یظلمه ظلم پې مه کوه او ولا یخذله بمدد مه پرېږده ستا د وس نه چې څه کېږي ته د هغې امداد کوه غالبا د یرموک جنګ دی او مجاهدین زخمی دي او تږي دي یو زخمی آواز وکړو چې اعینوني بالماء اعانکم الله زما مدد وکړئ لږ اوبه راته راکئ خدای دې ستاسو مدد وکړي یو سړي منډه کا اوبې راړې او دغه سړي ته یې ورکولې د هغه خوا کې بل زخمي پروت و هغه ما آواز وکړو چې اعینوني بالماء اعانکم الله زما لږ مدد وکړئ دغه سړی چې کوم تږی اوبه ده ته راغلي وي هغه یکدم بل ته ورکړي د هغه خوا کې هغې بل آواز وکړو شپږ اووه کسانو باندې هغه اوبه دغسې او چې بیا واپس کېدې دا ټول مړو یعنی د تندې په حالت کې هغوی بل ته ترجیح ورکوله ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دی نورو ته په خپل ځان باندې ترجیح ورکوي د مسلمان شان دا دی چې دی به ځان اوږې پاتې کوي او خپل رور مسلمان ته به چې کوم ترجیح ورکوي الجزاء من جنس العمل الله به تا شرم نه محتاجه کوي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله کم کسان چې د الله تعالی په لاره کې پیسې ورکوي امداد کوي دته به الله تعالی د یو پیسې بدله کې بلا اجرونه چې کوم دنه ورکوي او قبر کې بیا دا شی پکارېږي قبرونو کې په میدان محشر کې په تورو تیارو کې دغه صدقات چې کوم دنه پاتې کېږي یمحق الله الربا ويربي الصدقات الله تعالی سود میټاوي د سودخور په مال او دولت کې چې کومو برکت نه وي او ويربي الصدقات الله تعالی صدقات ته برکت ورکوي لیدل شوي دي یو کارخانه مالک دا کارخانه اکثر په سود چلیږي
داغه د دوی خپل خوب شو مختلفو ملکونو ته بچي بوتلو هغه خپل خرابېدا څومره لکه روپۍ په ولګولې بچي مړ شو او د خیرات ورکوونکي د بچي خپل ماته شي او نایته بوزي هغه په پلسترو لګي لسره په څنګه لګیا د منډي وای دا صدقات وګړي ډېر لوی برکت ته تاسو د زمیدار نه ګورئ د ټولو نه زیات صدقه زمیدار کوي د زمیدار فصل ته د پردی غویم راشي ګډم راشي مرغیم راشي خلق ته غلام کوي لیکن د زمیدار په مال کې الله تعالی برکت اچي زمیدار پشپا کې خپل خپل پټي ته ور کوي په مارم تیږي په لړم تیږي الله تعالی محفوظ ساتي الصدقه تطفئ غضب الرب صدقه د الله تعالی غضب بالکل لري کی او الصدقه ترد البلاء فصدقه سره الله تعالی بلاګانی او بلا مصیبتونه چې کوم نه غلري کی نو نن د جمعات ملګرو ته مثلا د جمعات چنده مکوئ نن خالص د الله تعالی د رضا لپاره صادر دی وګرځي او د خپل طاقت نه زیاته چې کوم نه چنده ورکړي دا به مو د ځنکدن په وخت کې دا به مو د قبر په تورو تیارو کې دا به مو میدان محشر کې چې کوم نه پکاري د مالونو ډېر بد حالت دی ډېر کسان غریبانان بیماره خالص ددن شي راته کورونو کې پریښي دي او سړي راته وایي پلار مې دراتلو نو بس منګ رالو پلار مې بس دا ما بخلی ما مو بخلی الله تعالی لوی ذات دی یعنی یو ټول بني آدم خو تکړه نه دي بیماران کمزوري سفر نشي کوله او پیاده لس میله دولس میله شل میله مدلونه کوي او دولا سو دخ پیدا کسي امر دارنه حقانيه یو فاضل راغی دې قسم په خدای کور نه بڑو سراډلم نه اولای وی شابه موږ بمباری کو دا کس راغلیو په وړو کواټرو کې د لولو یو کورونو مالکان هغه لګیا دي هغه ځان تیرې لکه څنګه چې مرغی خانه کې په وطن دې کې ته لګیا دي چرګ را باندې کینم دا حال دی دا سخت حالاتو کې د دې ملګرو دا دمګرونه دي دا معزز خلق ته دیندار خلق ته د سواد خلق د منیر خلق د دیر خلق د باجوړ خلق او د خدای انصاف دار د امریکای په وینا باندې لګیا دي امریکا چې سوي بس یارانو مکه څخه کوي بس الله دې ته هدایت کوي غلار دې ورته نه دا شګردي او نسی خو چې چرته اسلامي نظام راغی بس داخلي دی او دادا دی دا دومره مجاهد خلقو چې پاکستان جوړ شو د کشمیر جنگو د ټولو نه مخکې دا د وزیرستان دا د ممن او دا د بجاوړو خلق چې کوم نه تلو او په څورو خلق چې کوم نه هغه پکې شهیدان شوي دي په هر حال زمانن دا گزارش ده چې نن د جمعات چنده موږ نه کوو د تمامو مرګورو نه دا خاص ده چې د خپل طاقت نه زیاته نن چنده وکړي دا ډیر لوی اجر او ثواب لري هغه کپړو په ته نه محتاج الحمدلله ټول خلک سره غلې په کپړو کې راغلي د ټولو نه زیات ضرورت هغه د خوراک ته اړو ته اشیاء خوردنوش ته چې هغه لپاره مثلا چرته د اوبو ضرورت دي د هغې لپاره باقاعده کولري وي د هغې ته د لوښو ضرورت دی چې د لوښو انتظام او دارنګې د اوړو بورئ دارنګې د خوراک چې څومره څیزونه دي او دا باقاعده جمع کېږي مختلف مراکز دي بیا چې کوم خلکو ته زیات ضرورت دي هغې ته الحمدلله کم مراکز چې دي هغه ټول امینان دي دا ټول امینان دي پوره په امانت باندې به ستاسو امداد مستحقو خلقو ته چې کوم نه رسېږي په دې کې به ستاسو برابره حصه او چې موضوع کوي کورونو ته لاړ شئ فلیبلغ شاهد الغایب دلته کې چې موږ سره چا موضوع کوو هغه د هغه کسانو ته دا پیغام ورسوي چې نن د خپل مال نه څه حصه دغه متاثرینو ته
چې د خپل کورونو نه 2 لاس او 2 خپې راوتي دي د هغې سره د امداد دپاره خپلو کورونو کې بیبیانو ته وایي زنانو کوم د همدردۍ ډېره لویه جذبه وي الله تعالی مال کې برکت اچونکی په دې باندې ستا مال نه کمیږي په دې باندې ستا مال کې به الله تعالی چې کوم دی برکت الله وایي چې یمحق الله الربا ویربي الصدقات الله سود بالکل مټاوي لیکن صدقاتو کې الله تعالی برکتونه اچوي کوم سړی چې د خپل مال نه صدقه وباسي دا ټول کلویا صدقه د محتاج امداد ده دا په تمامو نیکو کې چې کوم نه لویه نیکی ده نن ستا په مسلمانانو باندې دا امتحان راغلی دی ستا فریضه ده چې د هغې هر ممکن امدادو کې ان فی المال حقا سوى الزکات که زکات وباسئ د زکات نه علاوه په مال کې باقاعده حق دی هغه په داسې حالاتو کې ما خو درته ووایي چې د رسول الله مبارک صحابو د مهاجرینو سره خپل باغونه نیمول خپل کورونه ورسره نیمول او تر بیبیانو پورې خبره تللې ده چې دا زما 2 بیبیانې دي په دې کې به د یو بیبي ته طلاق ورکړم چې د هغې عدت تیر شي بیا پرې ته نکاح وکړه دا معمولي خبره نه ده د دې وجې نه نن د هر مسلمان دا فریضه ده چې د دې متاثرینو سره ښه په فراخ دلۍ د خپل طاقت مطابق چې کوم دی امداد وکړي الحمدلله داسې زمیندار هم شته چې الله تعالی د هغې فصل کې برکت اچولی دی عشر هم په دی باندې کېږي په دغه مسکینانو باندې ستا عشر کېږي ستا زکات چې کوم دی کېږي بېګا مانه په ټیلیفون د ثوابۍ خلکو تپوسونه کولو چې په دی عشر کېږي مې بالکل کېږي که یو سړی هلته نواب هم دی اوس راغلی دی هغه فقیر دی هغه ابن سبیل دی ابن سبیل الله تعالی په قرآن کې د زکات مصارف بیانوي انما الصدقات للفقراء والمساکین هغې کې ابن سبیل هم دی مسافر که په وطن کې نواب وي او دی راغی ورسره څه نشته په ده باندې هم چې کوم دی نو عشر و زکات کېږي نو د زمیندارو بحمدالله ښه فصلونه کېږي نو دا خلق د عشر هم مستحق دي او د زکات هم مستحق دي او د صدقات هم مستحق دي تمارونو دغه شی پکارېږي یو سړی چې په کم اخلاص او په کم للهیت الله تعالی به دغه بچي مسکینان کوي نه ما درته وویل الجزاء من جنس العمل کم کسان چې د هغې پړونو کې د مسلمانانو سره همدردي وي الله تعالی د هغه بچي به بېدره کوي نه الله تعالی به د هغه بیبیانې بېدره کوي نه دا الله تعالی ډېر لوی ذات دی هغه د صدقې ورکوونکو په مال اولاد کې چې کوم دی برکتونه ږدي صحابه کرامو ما درته ووایي لګیا دی د تندې نه مري او د هغه خوا کې بل وایي چې ما ته مبارک کوي نو هغه ویره دی به د ما نه زیات څه کوي نو هغه بل اواز وکړو او دا ټول بیا د تندې نه لګیا دی چې کوم دی نو مري دې ته ایثار وایي قرآن وایي ویؤثرون علی انفسهم دا د رسول الله صحابه بل ته په ځان باندې ایثار او ترجیح کوي ولو کان بهم خصاصه اگر کدی د لوګي نمري نو نن صادر وګرځوي او سم په اخلاص باندې دای سره چې کوم درو چنده وکي مخکې مثلا جمعه سره دا کو نن موږ د جمعه چنده نه کوو ان شاء الله الله تعالی به د جمعه مصارف تغیبا نه پوره کوي نن فقط دغه متاثرینو د پاره خپه اخلاص باندې کچا جیب کې سنیر اړلی د مرګري نه والی یا رسکی ور کوي خو ور کوي دا الله تبارک وتعالى هغه فضل او کرم ځان ته چې کوم نه متوجه کوي او د دینه لوی نیکی نن سبا نشته ما درته چې زمیندار باقاعده عشر ورکول شي د زمیندارو کافي بادرنګ کېږي د خلکو کافي غنم شوي دي فصلونه کېږي نن بهترین مصرف همدغه متاثرین خلق ته یو طرف ته به ستا زکات وشي بل طرف ته به امداد وشي نو دواړه ثوابونه به ته چې کوم دی نو حاصل کړي او چې کورونو ته ورشي خپلو بیبیانو ته مو وایي
چې هغه د خپل طاقت مطابق دغه متاثرینو د امداد لپاره امداد ورکړي. الله تبارک وتعالی دې زموږ د ملک په حال باندې رحم وکړي. امرونو ډېر سخت حالات ډېر سخت دا د بجلی کمې دا ټول عذابونه دي دا ټول عذابونه دي خلک په دې پوهېږي نه. پکار ده چې قوم او حکومت دواړه د شپې پاسي یو شپه نه چې پاسي او جړاګانې کوي چې خدای موږ نه غلطۍ شوي خدایه زموږ غلطۍ معاف کړې او دا عذاب زموږ نه لرې کړي. د ګرمۍ زمانه را روانه ده او بجلي چې کوم نه ټوله شپه نه دا عذاب نه دی. او دا د خپل ملک کې چې کوم نه د کورونو در په در کول دا عذاب نه دی. عذاب څنګه ولې دا عذاب ښکري یا لکۍ دا تمام عذابونه دي. او دا قتل د قیامت په نښو کې لویه نښه ده. پیغمبر علیه السلام د قیامت نښې بیانوي. یو نښه پکې دا ده ویکثر الحرج. صحابه وی عمل حرج یا رسول الله حرج څه ته وایي؟ رسول الله وی القتل قتل به زیات شي. روزانه څومره مسلمانان مري دا د قیامت په نښو کې لویه نښه ده. صلی الله अकोड़ा खटक के तोलबा ने अड्डा बाजार में भी इमदादी कैंप लगाया है. बाजार के दुकानदार और अवामुन्नास से भरपूर चंदा की अपील. दा दे पदे बानी दा दगदी दल दकम से कम चंदा जमा सी दगते ब्यायो से कम दके दे कैंप अड़ी बाजार के कैंप लगे दले इमदादी दा सुमरा चंदा चूलसी दा यूसुफ हजी से और नूर मरगरी बालते हो सही और आल तबा जमा कर दुआओ कैसे अल्लाह ताला रमगन अमल तमाम आफतुनु बलागानु मुसीबतुनु ने महफूज की जमी मुबारक अर्ज अल्लाह ताला पके दुआगाने कबले खुदा मंगा खु मख्तूरुन यू मुजरिमान यू परवरदिगारा जमगा पे हाल बांधे रहम की या रब परवरदिगारा दा पाकिस्तान तबाह के मां दा पाकिस्तान मजबूत की मुस्तहकमी की हमगा दगा मुल्क के अमन रावली इस्तिक़रार रावली दा पाकिस्तान दा एटमी ताकत नूर मजबूत की खुदा सोच के दी मुल्क दुश्मनान दी तबाह हो बर्बाद की यो लुई अजीम मुल्क बड़ी लुई कुर्बानों बाने हासिल शेवे रहे और मुख्तलिफ तरीकों से काफिरान अगर पाकिस्तान निशाना कई अमरीका तरह चेगो बासी एमन जवारी बलोचिस्तान के रे आल तना अमरीका चेगो बासी एमन जवारी और अरब द जिहाद तरह गले अमरीका का मतलब कि बलोचिस्तान तम राजम दाग देना हवाली वर कई उसामा को वजीरिस्तान के रे प्लान की ले की रे अने तरीका पाकिस्तान है ना खजोड़ा कड़ी रहा जानता जवाब पैदा कई ये पकम तरीका बदल बलोचिस्तान तो वरना नौजम दाग देना चिड़े उबासी परवरदिगार अमरीकी जड़े उबासी खुदा दमगा जवन के अमरीका और अमरीके मलबुरी ने सो नाबूद की पाकिस्तान द अमन द इस्लाम और द ईमान यो मजबूत मरकज उगर दे खुदा पाक और असमर मुतासिरीन चिरागली नी परवरदिगार द मदद की परवरदिगार द मदद की ढेर मासूमान माने द हेजी बीमारी लगी दिली दा द जलूजो पकेम की द कपड़े पतंदू के बसंग और सड़े गर्मी ते रही और ज्यादा असर पदे वड़ो वड़ो बच्चों हुई उस माता बाद मलगुरु 300 बची दहेजे पर बीमारी दे जलूजो पकेम किस कमदर वगैरह लगे आ रहे मुब्तला दी खलक पदागा गर्मों की दी स्वाब तो वगैरह गरीबानान दी दे तो सरा दी न पर बच्चों बाने दा गर्मी भी अडेर लुई असर कई खुदा ने टोल मुतासिरीन सेहत और आफियत करे या रब्बल आलमीन बीमारों ने महफूज की और जर तर जरा पाकिस्तान तदा तौफीक वर किसी ने खल्क तो नहीं वापस कुरुन तक सास कुरुन के अमन दे अमरीका तो के कई एमनो गवारी प्लान की दे के प्लान की दे के प्लान की दे के सास खुदे तबाह हो बर्बाद का एमनो जवारी दे को सामने कार सुदी आई खुदा के मुल्क जिहाद तरा गली आई खुदा के मुल्क दहशतगर्दी तनूर आ गली कल रूस सर जंगुनु ओसामा मुजाहिदो अमरीके में तारीफ कोलू
چې دکتور عبدالله اعظام لوی مجاهد دی، اسامه لوی مجاهد دی، چې روس په والو امریکا ویاري د څو صوبه د مجاهدین ما ته مخامخ کیږي، اوس دا صدګت شو. مکه خدا دا صدګرد نو چرته چې عرب ګوري بس چغې شي پلان کې دی کړی. دا خلق دې ملک غلا ته نو راغلي، ډاکې ته نو راغلي، دی د روس سره جهاد ته راغلي وو. دا هغه دی نه لګیا دی چغې وایي او زموږ دا حاکمان هم نه پوهېږي. امریکا باقاعده زموږ د پاکستان سره لوبې کوي، لوبې، او خاص کر بلوچستان او سرحد ټارګټ کړی دی چې پښتون کې ایمان دی، پښتون په اسلام غیرت کوي، راشه دا پښتانه ختم کړه. ډېر لوی ظلم دی. دعا وکړئ چې الله تعالی د پښتنو حفاظت وکړي. هلته کراچۍ کې MQM په پښتنو اړم دي 400 نه زیات پښتانو ووژل. پښتون خو هلته غریب دی، رکشه چلوي، ټکسا نه چلوي. دویم کې وواره ورپسې سواره شي، پلانکي دی ته مه ورسوه، هلته یې ورسوي ډب هغه ډریور هم ولي او رکشه ترې نه دغسې والي. هر ځای کې پښتون لګیا دی، خوار او زار دی. پښتون خوار او زار دشمنان هغه پښتون پسې شوي دي چې سرحد او بلوچستان به موږ څنګه ختمو. پروردګاره د پښتنو حافظ او ناصر شي. خدای د تمامو مسلمانانو حفاظت وکړي او خاص کر پښتانه نن په نښه دي. په هره طریقه چې پښتون هغه لګیا دی قتلېږي، د هغه وینه لګیا دی تویېږي. مولا د جمعې مبارکه ورځ د تحفه کې دعاګانې قبلې زموږ دا دعا قبوله کړي. دا د پښتنو علاقې د دې فتنو فساداتو نه خدای محفوظه کړي. پروردګاره زموږ د ټولو غلطۍ او تقصیرات معاف کړي. یقینا دا زموږ غلطۍ دي، خدای موږ وبخښي. زموږ نه چې څومره جرایم شوي دي عفو او درګذر وکړي. زموږ د علاقې د امن د استقرار هغه بهترین مراکز وګرځي او دا کم کسان چې را روان دي پروردګاره د دوی بچي، د دوی اموال، د دوی هر څه هغه په حفاظت باندې وساتي. موږ ټول د رسول الله مبارک ادنا خادمانو امت زمارو د قیامت نښې څرګندې دي. دعا کوئ چې الله تعالی موږ د دې دنیا نه د ایمان سره رخصت کړي. د ایمان سره خطر دی چې مسلمان به مري، د کافر نه به یېرېږي، ورته وایي ما ته څه وی زه خو عیسایي یم. الله دې موږ د ایمان د زوال وساتي. اللهم انت الاله وانت الاحد وانت الصمد وانت تجيب ودية المضطرين اجب دعواتنا واستر عوراتنا. اللهم رفرف رايات الاسلام والامن والاستقرار في بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم اهلك الكفرة والظالمين، اللهم اهلكهم، اللهم اشدد وطأتك على الملحدين والزنادقة، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم، اهلك الكفرة والمشركين اعداءك اعداء الاسلام والمسلمين. اللهم ارنا في حياتنا عجائب قدرتك في هؤلاء الكفرة. انت الاله وانت ناصر المجاهدين وانت غياث المستغيثين وانت رب المستضعفين. يا رب انك وعدتنا اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. اللهم لا تضيع دماء المجاهدين، دماء الشهداء وجهود المجاهدين. انت ارحم الراحمين. وصلى الله. بیمارانو تم دعا وکړئ چې الله تعالی د بیمارانو صحت او شفا نصیب کړي. کم کسان چې د جوماتونو امدادونه کوي پروردګاره د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. بیا هم درته وایم چې دا چنده د متاثرینو دپاره کېږي. نن موږ د خپل جومات چنده نه کوو، دې وجې نه د مخکې نه زیاته چنده دغه متاثرینو ته ورکوئ. او یوازې دا نه چې کورونو ته ورشئ، د خپلو بیبیانو نه چندې را جمع کوئ. دغه صدقات دا انشاءالله ستاسو د حفاظت او د برکاتو هغه یوه لویه ذریعه ده. الله تعالی به ستاسو بیبیانې، ستاسو بچي، ستاسو اولاد، ستاسو خپلوان د آفتونو بلاګانو نه مصیبت او محفوظه ساتي. نو دې وجې نه دلته په جومات کې هم چنده ورکړئ. که چا سره ني د ملګري نه قرض اخیستی شئ، لیکن یو تن هم داسې نه چې هغه چنده ورنه کړي. ستا چې څه وسي
ته چنده ورکنن تا باندې امتحان راغلی دی سمه معقوله چنده وکئ بیا یوسف حاجي صاحب او ملګري چې کوم کیمپ دی هلته به دا چنده یوسي او هغه ښه امینان خلک پکې مقرر دی مختلفو ځایونو کې کیمپونه دي شیدو کې دی جهانګیري کې دی او په مصري بانډه کې دی غالبا پیر سباق کې دی مختلفو ځایونو کې کیمپونه هغې کې ښه معتمد او امینان خلق ناست دی الله تعالی دې د تمامو مال اولاد کې برکت کېږي خدایا څوک چې د دې متاثرینو سره امداد کوي او چې د وسعي خدای د دې په مال اولاد کې برکت کېږي د دې صدقاتو بدله ورته په دنیا آخرت کې ورکړي د تمامو آفتونو بلاګانو مصیبتونو نه الله تعالی دې تاسو مونږ او تمام مسلمانان محفوظ کړي وصلى الله تعالى على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين برحمته